دلته بعد موجود سوی ده. د پوهنتون ولا ملګری هغه د ملا سره بلد نه ده، ملا د هغه سره بلد نه ده، نو تفریقه رامنځته سوې ده. د اتحاد هلته راځي چې علم راسي، چې کله ملا د دوی په علومو کې کار ولري، دوی د موږ په علومو کې کار ولري، وحدت رامنځته کېږي، نظام ته دوام و بقا نصیب کېږي. طنطاوي وایي چې الله له موږ سره وعده کړې ده، باید مونږ علما، ټول علما، عالم دا معنا نه چې ملا به تیر مراد وي، عالم هغه څوک چې هغه د مسلمان خدمت کوي. اسلامي نظام به له اټوم نه نیولې تر ستنې پورې دا ټول علوم پې باندې ضرور دي، دا علوم به زده کوي. هغه علوم چې ترتیب د انسان صحت کې کېږي، علما ناست دي، علم د بیطاري، علم د بیطار، د اسونو د صحت، د حیواناتو د صحت علوم، دا ټول په مسلمانانو باندې ضرور دي. مسلمانانو، علماو، وزیر صاحبانو، د امارت مشرانو د علم تخم وکرئ، ولو که هر یو علم وي. دغه زموږ د علم د عروضو چې دا د علم موسیقي یو علم ده، د علم موسیقي یوه فرع ده. علم د عروض په اسلام کې چا اختراع کړي؟ ولی خلیل ابن احمد چې د بغداد په بازار کې روانو، هغه آواز و ټکو ټکي واورېده، د هغې نه علم عروضو نن په اسلامي نړۍ کې همدغه سړی مؤسس نه ده. دغه سړی د دغه علم عروض چې د علم موسیقي یوه فرع ده، علما یې د علم موسیقي فرع بلي نه ده. نو دې ته ډېر ضرورت شته د علم تخم وکړ، ولو که ستن هم تر زده کېږي هغه علومو ته، د دین علومو ته، دا باید مکس کو، دا بعد ختم کو، دغه چې یو په بل. نو کله مو چې علم زده سي، اتحاد راځي، چې اتحاد راسي د خلکو مشکلات ختمیږي. یوه خبره بلم کوم، افغانان ورونو، افغانستان ملت ته یې کوم، کله کله بعضې خلک